هلو سلامونه دوستانو. خدای دې وکړي چې جوړ وئ، تکړه وئ او زما اواز اورئ. زه غواړم نن تاسو ته په یو بېل او ځانګړې موضوع باندې یو څه معلومات درکړم. زما د نن د خبرو موضوع چې ده د بریا په لاره کې خنډ اووه غټې بهانې. یعنې هدف دا دی چې کله مونږ د یو کار تکل کوو، د یو کار دپاره، د خپل پرمختګ دپاره او د خپل د ژوند د جوړونې دپاره یو څه قدم پورته کوو، نو اکثره مونږ د ځان دپاره د کار د نه کولو دپاره څه بهانې لټوو. او اصلا دا بهانې دي. بهانه په دا ورته وایو چې په دې خبرو کې تر ډېره بریده پورې داسې هغه څه نه وي کوم څه چې موږ دې ته فکر کوو. نو زه نن غواړم چې هم دا شاته سکرین تاسو یو څه وګورئ، د دې دپاره چې څه ویم هغه معلومات هم سکرین کې ښکاره شي. ډېر ساده شکل باندې، دومره کشوپش ما نه دی جوړ کړی. فقط زما هدف د معلوماتو رسول دي او هیله ده زما دا معلومات ستاسو لپاره ګټور واوسي. د ژوند د بریا په لاره کې اووه غټ خنډونه یا اووه غټې بهانې څه شی دي؟ لکه مثلا اول بهانه ده زه ورته برابر نه یم. دویمه بهانه مثلا لکه زه وخت نه لرم، زه پیسې نه لرم، همداسې زه سم یا وړ خلک نه پیژنم، دا یې سم وخت نه دی، دا دومره آسان نه دی او زه د دې مستحق نه یم. دا هغه اووه بهانې دي چې ما نن د دې خبرو دپاره راغونډې کړي دي او غواړم چې دا تاسو سره شریکې کړم. نو که راشو اول دې ته چې مثلا ډېر خلک ته د یو کار دپاره ووایئ چې یو ایډیا ورکړي، یو نظر ورکړي، د دوی تر ټولو لومړۍ بهانه دا وي چې زه ورته برابر نه یم. ډېر داسې دي چې ستا په څېر وړتیا، ځیرکتیا او تجربه یې نه درلوده، اما پیل یې وکړو، اوس تر تا وړاندې دي. دې خلکو ته یا دغه کسان چې کله هم دا خبره کوي باید دوی د ځان نه دا پوښتنه هم وکړي چې ډېر داسې کسان شته دی چې هغه د دوی په مقابل یا د دوی په برابرۍ کې هغوی استعداد هم کمي، ظرفیت هم کمي، یعنې د دوی نه په هره معنا ډېر کمښت لري. اما دا دی چې هغوی پیل کوي، په هغه کار باندې شروع کوي، د دغه خبره بسم الله کوي، نو هغه په خپل کار کې کامیابیږي. یو وخت کې چې بیا مونږ مثلا یا هغه ملګري چې دغه بهانې ځان ته لري، هغوی چې فکر کوي نو دی شاته پاتې، ملګري ډېر مخکې رسېدلي. داسې دویمه بهانه چې دا خبرې ډېرې اوږدې نه شي، دویمه بهانه دا ده چې زه وخت نه لرم. زه وخت نه لرم دا داسې یو بهانه ده چې اکثر یې مونږ کوو د یو کار دپاره، ولې خو په دې باندې مونږ کله هم بیا سوچ نه کوو چې بریا چې ده دا یا کامیابي چې ده، بریا یا خپل هدف ته رسېدل دا د وخت په لرلو سره نه ترلاسه کېږي که نه. دې ته باید سړی وخت وباسي. وخت په دا معنا چې د خپلو بریاو په اړه، د خپلو اهدافو په اړه باید فکر وکړي، پلان جوړ کړي ځان ته، ستراتیژي جوړه کړي ځان ته او هغې دې ټولو کارونو دپاره وخت وباسي. که وخت ونه باسي نو طبعا بریا نه ترلاسه کېږي. دا بهانه نه دي جوړول پکار چې زه وخت نه لرم، بلکې د بریا د ترلاسه کولو دپاره باید وخت پیدا کړو، وخت جوړ کړو او خپل هدف ته مخکې لاړ شو. دریم مثلا داسې دغه چې مونږ کوو، مونږ دا وایو چې یاره زه مثلا پیسې نه لرم که نه. نو د پیسو نه لرلو دا بهانه چې ده دا هم مناسبه نه ده، صحیح نه ده، درسته نه ده. ځکه نه ده چې د ډېرو کارونو دپاره سړی د پیسو د ګټلو دپاره سړی پیسو ته اړتیا نه لري. د پیسو د ګټلو دپاره تر زیاته اړتیا چې ده هغه یو فکر ته ده، یو ایډیا ته ده. او کله چې ته یو ښه فکر ولرې، یو ښه نظر ولرې، یو بریالی ایډیا ولرې، نو ته کولی شې د خپله ایډیا، د خپل نظر د هغو خلکو مخې ته کېږدې څوک چې پیسې لري. په نړۍ کې ډېر داسې خلک دي چې بریالي شوي دي، خپلو اهدافو ته رسېدلي چې هغوی هېڅ هم نه لرل. البته هغوی یو فکر لرلو، یو پلان یې لرلو
او هغه فکر هغه ایډیا یې ویوړله هغه خلکو ته یې مخې ته کېښوده چې پیسې درلودې هغوی په دې ایډیا باندې کار وکړو دواړه کامیاب شو چا چې پیسې لرلې هم کامیاب شو چا چې ایډیا ولې ایډیا مهمه ده ډېر خلک پیسې لري اما پیسې ورسره په خروار پرتې خصوصا زمونږ خلکو کې زمونږ وطن کې اما کار پرې نشي اخیستی نه پرې پوهېږي څه پرې وکړي نو هغې دپاره د دغو خلکو اړتیا ډېره وي ورپسې یو بله بهانه چې مونږ کوو هغه شی دی هغه مطلب مونږ وایو چې یاره زه سم خلک نه پېژنم چې دغه فیلډ کې په دغه کار کې د دې وړ خلک نه پېژنم او زه څنګه کولی شم زما خلک صحیح پوه خلکو سره یا دا کوم ماته په کار د هغې خلکو سره زما ارتباطات نشته دی مونږ دا بهانې کوو که نه ولې مهمه دا ده چې مونږ باید کوشش وکړو چې هغوی بدل کړو څنګه بدل کړو که چیرې مونږ په خپله فکر او په خپله ایډیا باندې متیقن یو باور لرو او داسې فکر کوو چې زمونږ دغه ایډیا د خلکو دپاره ګټوره ده په دې کې د خلکو سود دی په دې کې د خلکو فایده ده نو باید مونږ کوشش وکړو هغوی ته د خپل ایډیا ور واړو او بدل یې کړو که چیرې داسې د دې په څنګ کې بله لار هم لري هغه داسې چې مونږ کولی شو د هغه خلکو لټون وکړو د هغه خلکو سره تماس ونیسو اړیکه ونیسو څوک چې په هغه څه باور لري چې مونږ پرې باور لرو یعنې په هغه فکر چې زه یم که د هغه فکر خاوندان زه پیدا کړم ما ته بیا دا بهانه نه پاتې کېږي چې زه څوک نه پېژنم که نه یعنې هڅه باید وکړو چې مونږ داسې واوسو د خپل کرکټر داسې جوړ کړو خپل سټیټس داسې جوړ کړو خپل هغه د ژوند هغه فکر او طرز داسې جوړ کړو چې د هغو خلکو سره چې مونږ غواړو پېژندګلو ولرو مونږ غواړو ورسره وپېژنو هغوی سره مونږ اړیکې جوړې کړو ورپسې یو بله بهانه چې مونږ همیشه کوو هغه یو کار نه یو چا ته ووایې وایي یاره دا یې سم وخت نه دی که نه وخت وخت سم او خراب نه لري وخت دی نو لکه مطلب دا چې په هر وخت کې یو ښه او بد عمل کیږي دا یو څه طبیعي خبره ده نو وخت چې په هر لحظه کې په هر وخت کې هر دقیقه کې یو اکشن یو عمل ترسره کیږي نو د یو ښه وخت دپاره هیڅ وخت دا نشو ویلی چې دا یې وخت نه دی یا دا یې سم وخت نه دی نو د هر ښه عمل دپاره هر وخت سم وخت دی نو مهمه شی ده چې عمل مهم دی نو که عمل مثبت وي همدا اوس هم وخت دی بسم الله وکئ عمل وکئ اکشن واخلئ بریالي به یې دا بهانې ځان ته مه جوړوئ بل مونږ یو بله بهانه کوو چې وایي دا دومره اسان نه دی اسان خو رښتیا هم هېڅ کار هم اسان نه دی حتی د ډوډۍ خوراک هم اسان نه دی که څوک غواړي ډوډۍ وخوري هغه مجبوره دی چې یا لاس سره یا کاشوغې راواخلي په هغې کې غذا راواخلي هغه سمه توازن کې خولې ته برابر کړي دا په خپله یو کار دی چې هر څوک یې نشي کولی ډېر خلک یعنې دا یو مثال ما ورکړو داسې نور د ژوند هر کار اسان نه دی کارونه ټول سخت دي ولې خو مشکل او ستونزه څه ده ستونزه دا ده چې ډېري خلک اکثره خلک بیا هېڅکله هڅه هم نه کوي کوشش هم نه کوي او همدغه بهانه ځان ته بس یو د دروغو ډال نیسي او یو د دروغو دفاع د ځان نه په دې خبره باندې کوي او دوی په ژوند کې هېڅکله خپلې پټ قوت ته پوټینشل چې ورته وایي په انګریزۍ کې هغه خپل پټ قوت ته نشي رسېدلی دوی هغه څه چې په خپل ځان کې لري هغه نشي موندلی او د دغو بهانو په وجه باندې د بریا موندلو نه بې برخې پاتې کېږي همداسې مثلا مونږ یو بله بهانه کوو چې مونږ وایو زه د دې مستحق نه یم نو وایي بریا د هغه چا لاس ته نه ورځي چې ډېر یې مستحق وي بلکې هغوی ته لاس ته ورځي چې کار کوي یعنې ضرور دا نه دی سړی د غټ غټ خوبونه وګوري یوازې د غټو غټو خوبونو دپاره د غټو غټو اهدافو دپاره غټ غټ ګامونه پورته کول پکار دي ډېره انرژي مصرفول پکار دي ډېر کار کول پکار دي او هله امکان لري هله دا ممکن کېږي چې مونږ اهداف ترلاسه کړو که مونږ په ژوند کې یوازې هدفونه لرو یوازې فکر لرو یوازې یو ایډیا لرو ولې عمل نه لرو کار نه لرو نو دې کې شک نشته دی چې فکر به فکر پاتې هغه هدف به هدف پاتې او مونږ به ولاړ یو حرکت به نه کوو مخکې به نه ځو نو دغه هغه اووه بهانې وې چې نن ما غوښتل ډېر داسې په لنډ شکل باندې خصوصا هغو ملګرو ته چې د یو څو ورځو راهیسې زه ورسره د ډیجیټل پیسې په اړه باندې لګیا یم هغوی سره
معلومات شریکوم، معلومات ورته ورکوم، یا زه د خپل فیسبوک د لارې نه د ون کوین ډیجیټل کرنسي په اړه، کریپټو کرنسي په اړه چې کوم لګیا یم، هڅه کوم تر څو خپلو خلکو ته معلومات ورکړم. د هغو ملګرو دپاره نن ما غوښتل داسې یو څه خبرې راغونډې کړم چې دوی ته دا باور ورکړم چې دا بهانې دي چې موږ یې ځان ته کوو، او دا هغه خنډونه دي زموږ د کامیابۍ په لاره کې، د بریا په لاره کې چې موږ یې په خپله ځان ته پیدا کوو. نو تر څو پورې چې دا خنډونه په دې لاره کې دا بهانې، نو امکان نه لري چې موږ د هغه څه ته چې غواړو ورسېږو. نو هدف دا دی چې اوس موږ رئیسارۍ شي که نه، بریا د هغه چا نه ده چې ډېر اهداف لري، بلکې د هغه چا ده چې لږ عمل لري. بهانې د ژوند د لارې خنډونه دي، او که دا خنډونه یعنې بهانې وي نو تاسو حرکت نه شئ کولی. نو هره بهانه په عمل بدله کړئ. هدف دا دی چې بهانې به نه کوو. یعنې که موږ غواړو چې خپل هدف ته ځان ورسوو، دغه خنډونه چې د بهانو په نوم باندې د بریا په لاره کې دي، دا باید د منځه ویسو، دې ته هېڅ وخت ورنه کړو. هېڅکله خپل ځان داسې په خپل ځان بې باوره ونه اوسېږو. ولې؟ موږ څه نه شو کولی که نه. هغه دنیا کې چې هغه خلکو چې کارنامې کړي دي، غټ غټ کارونه یې کړي دي، نوي نوي فکرونه یې راوړي دي په ټولنه کې، هغوی کې څه داسې انرژي وه، کوم داسې اضافه والی و چې هغه مونږ کې نشته دی، خو هغه هم زموږ غونته نورمال انسانان وو. ولې مهمه پکې دا وه چې هغوی فکر لرلو، د فکر سره عمل لرلو، د ژوند دپاره د دغه فکر دپاره هېڅ قسم بهانه نه منله، هغوی هېڅکله شکست نه منلو، او هغوی هېڅکله په پټو سترګو باندې باور نه کولو، یو کار نه کولو. هغوی همیشه لټه کوله چې د یو څه په اړه باندې معلومات پیدا کړي، ځان پرې پوه کړي، او چې کله ځان پرې پوه کړي بیا یې نورو ته انتقال کړي. نو دغه کار و چې تاریخ د هغوی شاهدان دي، په تاریخ کې د هغوی نومونه دي په هر برخه د ژوند کې، په هره کچه د ژوند کې. نو هیله ده زما دا نننی یو وړوکی غونته ویډیو یا معلومات ستاسو په ګټه تمام شي، او ملګرو نه هیله کوم چې دغه ویډیو د ملګرو سره شریکه کړي، ځکه زه غواړم د ملګرو په وساطت باندې، د ملګرو له لارې په ټوله نړۍ کې، خصوصا په غربي نړۍ کې، هندوستان کې، مثلا پاکستان کې، داسې دلته په اروپا کې، انګلستان کې، ټول هغه افغانان چې په دې ډیجیټل کرنسي، کریپټو کرنسي، دغه شیونو سره سروکار لري، په دې کې دي، خصوصا د ون کوین په برخه کې که کوم ملګري کار کوي یا یې کړی یا معلومات لري، هیله ده چې ماته د ویډیویي پیغام د لارې یا زما د شخصي میسیج د لارې ما سره په تماس کې شي، ځکه زه غواړم چې خلکو ته وښیم چې یوازې زه نه یم چې په دې شي باندې پوه شوی یم، شاید نور هم وي، ډېر ځوانان به داسې وي چې هغوی به په دې بزنس کې، په دغه تجارت کې او په دغه نیټورک کې به هغوی ګډون کړی خامخا. ولې؟ خو یوازې شاید په سوشل میډیا کې یا د فیسبوک د لارې شاید نشم ویلی چې زه به یم، خو شاید اولنی کس به زه یم چې په پښتو ژبه باندې خپلو هیوادوالو ته د دغه یو چانس معلومات ورکوم، دوی سره معلومات شریکوم، او غواړم چې دوی د دې په اړه خبر شي چې دنیا کومې خواته روانه ده، نړۍ کومې خواته روانه ده، او مونږ چېرته پاتې یو. هیله ده معلومات مو په زړه پورې درته اوسېدلي اوسي، دا چې بیا یو بل موضوع، یو بل مضمون را پیدا کوو، تر هغه وخته الله پام. شیر کول هم د یاده ونه وځي.